په دې ځای کې موږ تاسو ته دوه شکلونه راکړل شوي دي چې یوه یې د اف جی ایچ ای څلور زوري او بله د ای بي سی ډي څلور زوري ده او له موږ تاسو څخه غوښتل شوي چې له یو شمېر بدلونونو څخه لکه کوچني کول انعکاس ورکول او دوران څخه کار واخلو وګورو چې آیا دا دوه څلور زوري یو په بل باندې منطبقې دي که نه یا یو له بله سره ورته والی لري که نه نو د همدې کار لپاره به لومړی د انتقال بټنه فعاله کړو. ښه اوس به د لاندینی شکل راواخلو او دلته به کېږدو په داسې ډول سره معلومیږي. اوس به راشو او دوران به ورکړو. نسبت د ای ټکي ته به دې شکل ته په داسې ډول سره دوران ورکړو. ګورو چې دلته دوه زولې یو پر بل باندې منطبقې رسمي شوي خو لویې دي نو د همدې کار لپاره به کوچني کول فعال کړو. نسبت د ای ټکي ته به راکړل شوی شکل کوچنی کړو او وبګورو چې څنګه معلومیږي. ښه ده په داسې ډول سره معلومیږي. نو موږ تاسې کولی شو ووایو چې دا دوه شکلونه یو له بله سره ورته والی لري. د همدې کار لپاره به پورته ولاړ شو او په راکړل شوي ځواب کې به د هو انتخاب په نښه کړو. ډېر ښه. بیا هم موږ تاسې په دې ځای کې یو بل ورته مثال لرو چې دوه مثلثونه لرو او له موږ تاسې څخه غوښتل شوي دي چې وګورو دا یو له بله سره ورته دي که نه را انتقال به کړو او د سی رس به د اف په رس باندې کیږدو. اوس به واخلو او راکړل شوی مثلث به لږ څه لوی کړو. نسبت د اف ټکي ته به د کوچنی مثلث واخلو او لوی به کړو په داسې ډول. ګورو چې دلته د اف رس چې مخکې د سی رس و او د بی رس چې اوس د ای په رس کې دی دا دوه سره منطبق دي خو د ډي رس بیا منطبق نه دی او دا په دې معنا ده چې دا دوه شکلونه یو له بله سره ورته والی نه لري.